السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. زه الماس یم او په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته دا در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د وټساپ سټیکران جوړ کړئ. تاسو به زیاتره سټیکران لیدلي وي چې خلکو خپل د عکسونو څخه جوړ کړي وي او یا د لیکنې په شکل باندې جوړ کړي وي. نو په نننۍ ویډیو کې زه مکمله طریقه درته ښیم چې تاسو کولی شئ د یو اپلیکیشن په انسټالولو سره هر ډول سټیکر د خپل ځان لپاره جوړ کړئ. نو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ، زه یې مکمله طریقه درته ښیم. تاسو ته به د موبایل سکرین پر پرده باندې ښکاره سي. دوستانو د هر څه نه مخکې به تاسو خپل ګوګل او یا هم کروم خلاص کړئ او دلته به سرچ کې به ولیکئ APK چیرز، دا به سرچ کړئ. دغه څخه وروسته پر دغه سرچ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به ولیکئ سټیکر، دا به سرچ کړئ. دغه اول اپلیکیشن تاسو ته راخلاصېږي، تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ. دغه څخه وروسته به لاندې ولاړ سئ او ډاونلوډ به پیدا کړئ. ډاونلوډ بټن چې مو کله پیدا کړئ تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به خپل موبایل ته انسټال کړئ. دا چې مو کله انسټال کړئ دغه څخه وروسته به خلاص کړئ. دلته وګورئ کریټ سټیکر لیکلی دی، تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو خپل سټیکر جوړ کړئ. تاسو به په 2 ګوتو باندې دغه د سټیکر اندازه داسې غټه کړئ تر څو تاسو ته ښه معلوم سي. دلته لاندې تاسو وګورئ، تاسو ته اپشنان درکړي دي. دغه اول اپشن چې دی دا د خط لپاره دی چې تاسو غواړئ چې دلته د خط سټیکر جوړ کړئ یا مثلا پر عکس باندې خط ولیکئ، دلته کولی سئ. او دا دوام چې دی دا ایموجیز دی، تاسو کولی سئ چې مثلا ایموجي خپل په سټیکر کې اډ کړئ. او دا دریم دانه چې دی دا د عکس لپاره دی چې تاسو غواړئ د عکس سټیکر جوړ کړئ، نو تاسو د دې ځای کولی سئ چې خپل عکس دلته داخل کړئ. نو زه به تاسو ته د عکس سټیکر جوړ کړم ځکه د خط سټیکر اسانه دی. تاسو به دلته خط انتخاب کړئ او هر څه لیکل چې تاسو غواړئ هغه تاسو ولیکئ. زه پر اډ ایمیج باندې کلیک کوم او ګیلري باندې دلته به خپل عکس ورته انتخاب کړم او دلته به تاسو د عکس سایز انتخاب کړئ چې څومره عکس تاسو غواړئ چې داخل یې کړئ. دغه څخه وروسته پر دې بټن باندې کلیک وکړئ او دغه عکس دلته وګورئ تاسو په سټیکر کې راغلی. اوس دغه عکس تاسو وګورئ چې دغه بیکګراوند لري، یعنی شاته یې دغه سور رنګ دی. نو کیدای شي تاسو داسې عکسونه وي چې هغه تاسو په یو بل ځای کې اخیستي وي، غواړئ چې د شاه ساحه ځینې ایسته کړئ، نو تاسو به پر عکس باندې کلیک وکړئ. دلته دغه اټومیټیک لیکلی دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ او دغه درجه به پای ته راولئ او وروسته چې کومه ساحه تاسو ځینې پاکوئ تاسو به پر هغه ځای باندې کلیک وکړئ. مثلا پر دې ځای مې کلیک وکړئ، بیا پر دې ځای باندې، بیا پر دې ځای باندې، بیا پر دې ځای باندې. دا چې مو کله ځینې ایسته کړئ دغه څخه وروسته به پر دې ځای باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو وګورئ چې ستاسو د عکس څخه بیکګراوند ایسته سو. او اوس چې تاسو غواړئ چې دا سټیکر ثبت کړئ نو تاسو به پر سیو بټن باندې کلیک وکړئ، پر سیو سټیکر باندې به کلیک وکړئ او دلته به پر وټساپ باندې کلیک وکړئ چې په کوم وټساپ کې تاسو دغه سټیکر غواړئ. دا سټیکر وټساپ ته داخل سو. اوس راځو ګورو یې. دلته لاندې د دغه اپلیکیشن نښان دی، دا تاسو وینئ. تاسو به پر دې باندې کلیک وکړئ او په دغه اپلیکیشن کې چې څونه سټیکران جوړ شوي دي هغه ټول سټیکران به دلته موجود وي. نو دغه هغه سټیکر دی چې همدا اوس موږ جوړ کړئ. دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او که پیج ته نوي راغلي یاست پیج در سره فالو کړئ. تر بیا پورې ښه وخت.